په دا ویډیو کې به تاسو ته دربخښم چې تاسو څنګه کولای شئ د خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ معلوم کړئ. او دوستانو که چیرته تاسو خپل فیسبوک آی ډي په موبایل نمبر جوړ کړی وي یا په ایمیل ایډرس جوړ کړی وي او اوس نه له تاسو سره هغه موبایل نمبر شته نه له تاسو سره هغه ایمیل ایډرس شته او تاسو هغه آی ډي خلاصول غواړئ، نو په دا ویډیو کې دوستانو زه تاسو ته یوه طریقه درښیم چې د دغه طریقې په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ د خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ معلوم کړئ. نو دوستانو ډېره ضروري طریقه ده، کوم چیرې ویډیو خوښه شوه نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو دلته به تاسو اول د خپل موبایل سټینګز کلاس کې کله سم تاسو د خپل موبایل سټینګز کلاس کې لاندې براسي لاندې بیا تاسو په ګوګل اپشن باندې کلیک وکړئ. کله سم تاسو په ګوګل اپشن باندې کلیک وکړئ لاندې بیا ګورم چې د اټو فیل په نامه اپشن راکوي، په دغه اټو فیل اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. بیا په دې کې موږ سره اول اپشن د اټو فیل وذ ګوګل په نامه، په دغه اټو فیل وذ ګوګل اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. بیا لاندې په دې کې موږ سره اخیری اپشن د پاسورډز په نامه، په دغه پاسورډ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله سم دوستانو تاسو په پاسورډز اپشن باندې کلیک وکړئ بیا لاندې ګورم موږ سره د facebook.com په نامه اپشن د په دغه facebook.com اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. د بیا له تاسو چې تاسو د موبایل پاسورډ غواړئ تاسو به سمپل د خپل موبایل پاسورډ ورکړئ. نو دلته به دوستانو تاسو د فیسبوک د آی ډي موبایل نمبر ایمیل ایډرس پاسورډ راوړوي. دوستانو دغه څه وخت دلته سویږي، کوم ټایم دلته سویږي، داسې کلم دوستانو ګور تاسو په موبایل کې خپل فیسبوک آی ډي خلاص کړئ اول واري، نو بیا تاسو ته الته یو اپشن درکوي وای آیا تاسو غواړئ چې دغه یوزر نیم او پاسورډ په خپل ګوګل کې در سره سیو کړئ. نو هغه دوستانو ډیر کسان الته الاو کوي، اجازه ورکړي. کله چې تاسو هغه الاو کړئ نو هغه یوزر نیم هغه پاسورډ اتوماتیک تاسو په ګوګل کې سیویږي. نو هغه دوستانو تاسو دلته په ډیره اساني سره کتلی شئ. نو کله دوستانو دغه پاسورډ منیجر بیا تاسو په خپل موبایل کې خلاص کړئ، دلته ګور اوس دغه آی ډي موږ ته راواړول. اوس موږ خپل آی ډي په دغه موبایل نمبر جوړه کړې ده، پاسورډ یې پټ ده، سمپل به دغه آی نشان به کلیک وکړئ، دغه د سترګې نشان په دې کله تاسو کلیک وکړئ تاسو ته به هغه پاسورډ در ښکاره سي. نو دغه ګور زموږ پاسورډ ده. دغه رقم دوستانو تاسو په هغه موبایل کې نور آی ډي خلاص کړي وي هغه هم تاسو دلته راوړئ. ګور اوس موږ بل آی ډي په دغه نمبر جوړه کړې ده او دغه یې پاسورډ ده. نو دوستانو د دې طریقې په ذریعه سره تاسو په ډیرې اسانۍ سره کولی شئ چې د خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ معلوم کړئ. نو دوستانو اوس مثال تاسو که چیرې په دغه نمبر دغه آی ډي خلاصه کړې وي او دغه نمبر نه وي در سره، پاسورډ خو تاسو ته معلوم سو، نو سمپل دغه آی ډي تاسو خلاصه کړئ، نمبر یې ور چینج کړئ یا ایمیل ایډرس ور چینج کړئ. نو دوستانو د دې طریقې په ذریعه سره تاسو په ډیرې اسانۍ سره کولی شئ چې د خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ معلوم کړئ. کوم چیرې ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ، څو هغه هم له دغه طریقې څخه فایده واخلئ. نو په نور ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.